د خیبر پختونخوا کلاس 4 ملازمینو پنشن اصلاحات ایکټ مسترد کړی او دا عمل یې په جامه او صادر ډاکه ګڼلې ده. نور تفصیل ګورو ملاکنډه د سید زمان سبا په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا د کلاس 4 ملازمینو یو درنه دستوره په بلخیله کې تر سره شو چې په ګڼ شمیر کې ملازمینو ګډون وکړو. دستورې ته د وینا په وخت د آر درجه چهارم ملازمینو صوبایي صدر اکبر خان مومن، جنرال سیکریټري اشفاق خټک، ضلعي صدر پیر سید خان، ګلزمین خان او نور مشرانو په خپل وینا کې وویل چې خیبر پختونخوا لومبه صوبه ده چیرته چې حکومت پنشن اصلاحات یک نافذ کړی دی چې لوځي حاضري سرویس او ریټایر ملازمین د پریشانۍ سره مخ شوي دي. دوی په حکومتي رویې سخت نیوکې او زیاته کړه چې خلکو د سکولونو جوړښت او تعلیم عام کولو په غرض خپل قیمتي ځمکې د تعلیم محکمې ته حواله کړې دي. په دغه د مرغه ټوله صوبه کې د MPA سیاست کلاس 4 نوکرۍ ته راغونډ شوی دی او زموږ په حق ډاکې وهلې کېږي چې یو ناروا عمل دی. هغوی زیاته کړه چې حکمرانان د خپل توجه قانون سازي ته ورکړي او په محکمو کې د سیاسي مداخلت بند کړي. د پنشن اصلاحات دا چې کومه معاملې روانه ده زمونږ او دا زمونږ صادر د حکومت لګیا دی، موږ نه صادر هم تختې د لندن غټه مسله ده چې په هر ډیسټریکټ کې دا لانجه روانه ده. MPA ګان صاحبان جی پاغه باندې خلک برتی کوي، دا ډیر زیات ظلم دی ځکه چې د غریبو خلکو د کروڑونو روپو ځمکې ورکړي دي او بیا ورسره ګورنمنت واضح سټامونه هم کړي دي چې په دې کې څومره د کلاس 4 پوسټونه راوځي. کلاس 4 ډیر غریبانان دي نو په دې کې زموږ د پنشن نه کتوتی نه کیږي ځکه خدا کتوتی کیږي نو زموږ ملازمین ډیر غریبانان دي او یو ورځ به څنګه شي څنګه د موږ صوبایي صدر وي چې دغه سملو مخه ته بیا پراتی او ان شاء الله بیا باندې پاسو زموږ د کلاس 4 ملازمینو د کم پنشن کتوتی کې دا دی واپس والی. په دستور کې ګډون کوونکو ویل چې تعلیمي ادارو له قیمتي ځمکې ورکوونکو سره د ظلم د لړۍ بند کړی شي. کني د ټولي صوبې د ځمکې مالکان او صوبایي ملازمین به د صوبایي اسمبلی مخه ته په پوخ پرځت وهلو مجبور شي. سید زمان سبا هم پښتون نیوز بټخیلا مراکند.